جنیفر جانه تا سره مینه لرم، تا زما مینه ای. رابرت جانه زه هم تا سره مینه لرم، تا زما په زړه کې. جنیفر جانه تا زما ګران یې، تا زما ژوند یې، تا زما ټول شی. تا هم زما عمر یې. تاسو پوهیږئ چې زه ستاسو لپاره دا احساس لرم او زه یې نشم پټولی. کله چې تاسو زما ترڅنګ یې، ژوند هیڅ کله له دې څخه ښه نه کیږي. جنیفر جانه آیا زما سره واده کوي؟ هو، ولې نه؟ زه تاسو په اړه فکر کوم، مګر تاسو یو شتمن سړی او د ستاسو له ظاهر څخه روښانه ده چې ستاسو په شاوخوا کې ډېرې ښځې شتون لري. ولې دماغ وړه کړې؟ زما ګرانه، هیڅ کله د یو چا په بڼې قضاوت مه کوئ. دا سمه ده چې زما په شاوخوا کې ډېرې ښځې شتون لري، مګر زه یوازې ستاسو په اړه فکر کوم. هو، دا صحیح ده. تاسو باید هیڅ کله د یو چا په بڼه قضاوت ونه کړئ. د مثال په ډول تاسو نشئ کولی د کچالو له ظاهرې څخه ووایاست چې دوی خورا خوندور دی. د علي سره د پښتو ژبه زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه علي یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. با چینل آموزش زبان پشتو با علی خوش آمدید. من علی هستم و در اینجا زبان شیرین پشتو رو براتون یاد میتم. سلام عزیزان، حالتان چطور است؟ امید که جور و صحتمند باشین. بیاین یک بار دیگه کارتون رابرت و جنیفر رو با هم تماشا کرده و بررسی کنیم. جنیفر جانه تا سره مینه لرم. جنیفر جان، دوست دارم. تا سره مینه لرم. تا سره به معنای همراه تو. مینه لرم عشق دارم، یعنی که دوست دارم. تا زما مینه ای. تو عشق من هستی. تا به معنای تو، زما از من، مال من، مینه ای عشق هستی، تو عشق من هستی. رابرت جانه زه هم تا سره مینه لرم. رابرت جان، من هم تو را دوست دارم. من هم تا سره، هم همراه تو، مینه لرم عشق دارم. من هم تو را دوست دارم. تا زما په زړه کې. تو در قلب من هستی. تا به معنای تو، زما په زړه، در قلب من کی هستی. جنیفر جانه تا زما ګران یې. جنیفر جانم، تو عزیز من هستی. تا زما گرانه ای. گرانه به معنای عزیز. تا زما ژوند یې. تو زندگی من هستی. ژوند به معنای زندگی. زما ژوند زندگی من. تا زما ټول شی. تو همه چیز من هستی. زما ټول شی. ټول شی همه چیز. زما ټول شی همه چیز من. تا هم زما عمر یې. تو هم عمر من هستی. زما عمری عمر من هستی. تاسو پوهیږئ چې زه ستاسو لپاره دا احساس لرم او زه یې نشم پټولی. میدانی که من این احساس را نسبت به تو دارم و نمیتونم پنهانش کنم. تاسو پوهیږئ، تو میفهمی، تو میدانی. چی به معنای که، من ستاسو لپاره، برای تو، دا احساس لرم، این احساس را دارم. او به معنای و، زی من نشم پټوله، نمیتوانم پنهانش کنم.
کله چې تاسو زما ترڅنګ یې. وقتی که تو در کنار من هستی. کلچی به معنای وقتی که. تاسو تو زما ترڅنګ یاست در کنار من هستی. ژوند هیڅ کله له دې څخه ښه نه کیږي. زندگی هرگز بهتر از این نمی شود. ژوند به معنای زندگی. هیڅ کله هرگز اصلا. له دې څخه از این ښه نه کیږي بهتر نمی شود. جنیفر جانه آیا زما سره واده کوي؟ آیا با من ازدواج میکنی؟ زما سره همراه من واده کوی؟ ازدواج میکنی؟ واده کول به معنای ازدواج کردن. اوه ولی نه. بله چرا که نه؟ اوه بله ولی نه چرا که نه؟ زه تاسو په اړه فکر کوم. من همیشه به تو فکر میکنم. ز به معنای من. تل به معنای همیشه. ستاسو تو په اړه در رابطه با فکر کوم. فکر میکنم. من همیشه در رابطه با تو فکر میکنم. مگر تاسو یو شتمن سړی. اما تو یک مرد پولدار هستی. مگر اما تاسو تو یو شتمن سړی هی. یک مرد پولدار هستی. شتمن سړی مرد پولدار. او د ستاسو له ظاهر څخه روښانه ده چې و از ظاهر شما معلوم است. او و د ستاسو له ظاهر څخه از جانب ظاهر شما روښانه ده و یا روشانه ده. معلوم است روشن است. ستاسو په شاوخوا کې ډېرې ښځې شتون لري. که زنهای زیادی اطراف تو است. چی که ستاسو په شاوخوا کې اطراف تو شاوخوا اطراف دوروبر ډېرې ښځې زنان زیادی شتون لري وجود دارد. ولې دې ما غوړه کړې؟ چرا من را انتخاب کردی؟ ولی چرا؟ دماغ وړی من را انتخاب کړی کردی. زما ګرانه هیڅ کله د یو چا په بڼې قضاوت مه کوئ. عزیزم هیچ وقت کسی را از روی ظاهرش قضاوت مکن. زما گرانه عزیز من هیچ کله هیچ وقت د یو چا په بڼې یعنی که در یک قالب فرم و یا ظاهر قضاوت مکوی. قضاوت مکن. دا سمه ده چې زما په شاوخوا کې ډېرې ښځې شتون لري. درست است که زنان زیادی در اطراف من هستند. دا سمه ده. این درست است. چی که زما په شاوخوا کې در اطراف من ډېرې ښځې زنان زیادی شتون لري وجود دارد. مګر زه یوازې ستاسو په اړه فکر کوم. اما من فقط به تو فکر می کنم. مگر اما ز به معنای من یوازې به معنای فقط تنها ستاسو به تو په اړه در رابطه با فکر کوم. فکر می کنم. ستاسو په اړه در رابطه با تو. اوه دا صحیح ده. بله درست است. او به معنای بله. دا صحیح ده. این درست است. تاسو باید هیڅ کله د یو شی په بڼه قضاوت ونه کړئ. هرگز نباید کسی را از روی ظاهرش قضاوت کنی. تاسو باید هیڅ کله شما هرگز نباید د یو چا په بڼې در یک ظاهر و یا فرم قضاوت ونه کړئ. قضاوت نکنید. د مثال په ډول. د مثال په ډول یعنی مثلا برای مثال تاسو نشئ کولی د کچالو له ظاهرې څخه ووایاست چې دوی خورا خوندور دی.
از ظاهر کچالوها نمیتونین بفهمین که بسیار خوشمزه هستند. تاسو نشی کولای شما نمیتوانید د کچالو لظاهری څخه از ظاهر کچالو ووایاست بگویید چی دوی که آنها خورا بسیار خوندور دی خوشمزه هستند. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر از این سبک ویدیو و آموزش خوشتان میایه بریم کامنت کنین تا بیشتر براتون جور کنم. که د استاسو د ویډیو د سټایل خوش کړي د نظرونو برخه کې ولیکي او زه به استاسو لپاره نور هم جوړ کړم. د خپل لایکونه او نظرونو سره زموږ ملاتړ وکړئ او د نوې درسونو لپاره انتظار وکړئ او موږ ته خپل هغه ملګری معرفي کړئ چې د پښتو ژبه سره علاقه لري. تا درس آینده شما رو به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.